د افغانستان او هند دوستي لا قوي کیږي دا چې څنګه اوس شوي مطلب تر پای را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د حامد کرزي په وخت کې د افغانستان ډیره تکیه پر پاکستان وه چې د تور خم او سپین بولدک له لارې یې له دغه هیواد سره سوداګري درلوده او کله به چې یوه ورځ دا دروازې بندې شوې نو د اجناسو قیمتونه به دوه چنده شول او پاکستان به هم له دې هر څه خوند اخیسته. خو د ولسمشر غني په وخت کې تجارت له نورو هیوادونو سره هم شروع شو او پر پاکستان تکیه بیخي کمه شوه چې له دې سره پاکستان ستره اقتصادي ضربه ولیده او د خپلو بې کیفیتو توکو لپاره یې یو لوی مارکیټ له لاسه ووت. په هر حال افغانستان د چابهار بندر له لارې په وروستیو کې له هند سره سوداګري پر مخ وړي. په دې اړه تازه او ښه خبر دا دی چې هندي رسنیو راپور ورکړی چې دې هیواد د 2020 میلادي کال لپاره په خپله ملي بودیجه کې د چابهار بندر پراختیا په هدف ځانګړې شوې بودیجه 2 برابره زیاته کړې ده. د هند ټایمز اف انډیا ورځپاڼې په دې اړه خپل یو راپور کې ویلي د هند بهرنیو چارو وزارت له لوري په اعلان شوې بودیجه کې 14 میلیونه او 10,000 امریکایي ډالر د چابهار بندر د پراخوالي لپاره په پام کې نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هند 450 میلیونه هندۍ کالدارې یا د پروژې پراختیا لپاره ځانګړې کړې وې. د دغه بندر وروستی درې اړخیز تړون په 2015 او 2014 کلونو کې د ایران، هند او افغانستان د تخنیکي، اقتصادي ډلو او حقوقي متخصصینو له لوري چمتو او د 2014 میلادي کال د مۍ په 23 په تهران کې د دریو واړو هیوادونو مشرانو لخوا لاسلیک شو. دغه بندر شاوخوا 2 کاله وړاندې د هند او افغانستان ترمنځ د راکړې ورکړې په موخه پرانیستل شوی چې تر دې دمه ګڼ توکي پرې صادر شوي او وارد شوي دي چې د افغانستان پر اقتصادي مثبت اغیز لرلی او د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې لا پراخې کړې او افغانستان تر ډیره حده له محتاجۍ خلاص شوی. په هر حال موږ په دې برخه کې له ولسمشر غني مننه کوو چې د افغانستان د سوداګرو لپاره یې بېلابېلې لارې پرانیستې. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.